د تیر په څیر مو یو ځل بیا پاتې شه باران دی ناول څلورمې برخې ته هرکلی کوم. په تیره برخه کې غزن وویل چې پر روح مې د څانګې د ښایست سیوری خپور و، رباب مې د زړه لویه تکیه وه، نغمو به مې ټول وجود سپک کړ. عجب کیفیت و، داسې به برېښېده لکه چې د نغمې سیلی مې د مادي وجود ټول ګرد او غبار وړی وي. ټول روح یم، ټول سرور سرور یم، لکه د اسمان د برجونو نوراني کوتره په غیر مرئي وزرونو الوزم، او د ابدي سیند پر سر د ښایست د ورکې جزیرې پر لور پرواز کوم. کله کله به مې احساس کاوه چې پېښور کې نه یم، دا یوه شنه او څپانده سمندر غاړه ده. باغي موجونه یې راځي او د څانګې پښو ته تندی رسوي او بیرته ګرځي. زه یې د سترګو خاموش طوفان ته له ربابه ژبه په پور اخلم او د سمندر د لا طوفاني سندرې برخه یې ګرځوم. هغه چې کائنات یې له ازله تر ابده اوري، خو مړېږي پرې نه. د رباب نغمو به زما په وجود کې نه یې رکېدونکی انګار شینده او په غرونو غرونو آتش فشان به اوړېده. بیخي هغسې لکه وحشي سیلی چې پر یوه بوټي لګېدلی اور پر ټول ځنګل خپور کړي. هغه چې لامده نښتر او څېړه یو شان خپلې غېږې ته راکاږي، لمبی اسمان ته خوله ورکوي او له جلاله ډکه سندره وایي. یوه ورځ چې ښوونځي ته لاړم او د څانګې سترګې مې لکه د بزکشۍ اسونه په مستۍ کې ولیدې، نو پوه شوم چې د صبر واګې مې له واکه په وتو دی. ټوله ورځ نشه نشه وم، روایتي لاره مې غوره وبلله او نیت مې وکړ چې لیک ورته ولیکم، خو ویره هم راسره وه. ما ویل هسې نه چې وړاندې تر لوستو مې لیک ونه څیري، خفه نه شي. که خفه شوه په هر قیمت به یې پخلا کړم، خو که لیک مې د ایمرجنسي تر سرلیک لاندې راغی ښه به ونه شي، بلکې وبه شرمېږم. د ایمرجنسي اصطلاح زموږ په ټولګي کې ځانګړې معنا لرله او هر څوک پرې پوهېده. دې ویرونکو اټکلونو هم له خپله هوډه وانړولم. قلم او کاغذ مې راواخیستل او د لیک په لیکلو مې داسې پایل وکړ: زما پر وجود د کائناتو د نغمو خورې ورې څانګې، د ښایست سر او تال د مات مشه، سپین سترګی مې ګڼې او که مطلبي، بې وقوف درته ښکارم او که لیونی ستا خوښه ده. خو زه مجبور یم، بلکې بیخي مجبور یم. ستا دې په خپلو نوراني سترګو قسم وي، ستا دې په خپلو ورېښمینو سندرو قسم وي. زما الفاظ یو ځل ولوله، ایله یو ځل ووایه چې روحونه لکه د وجود سر او تال جوړه پیدا کېږي، یو د بل مینه او تکمیل وي، خو فلک غمازي کوي. یو یې په یوه زمانه کې دنیا ته راشي او بل یې په بله کې. لیده کاته یې ونه شي، زندګي زندان شي او یوه ورځ یې د ژوند سکرات د اجل شراب وڅکي. بیا نو تر محشره په لحد کې د زړه داغ د انتظار څراغ وګرځوي. بیا به څه کېږي والله عالم. کله کله په یوه زمانه کې راشي، خو یو یې د مشرق شي او بل یې د مغرب. دا ټپی انځور دی چې د دیدن نصیب یې نه وي، په یو کوڅه کې سره وړاندې وروسته شینه. خو کله بیا زمانه زرینه پیرزوینه وکړي او دواړه روحونه د یو چم ګاونډ وګړي کړي. ادم او درخو له همدوی نه وو. ته زما له وجوده جدا شوې څانګه یې، خدای ته وګوره، نیمګړی مې مه پرېږده، تکمیل را وبخه، تر ځوابه مې د انتظار چاړه پر زړه خښه وګڼه. غزن. سبا چې ښوونځي ته لاړم، لیک لا زما په جیب کې و، خو پوهېدم چې ساعت په ساعت خپل حواس بیلم. کېدی شي حالات مې هغه مجرم ته ورته وي چې د پولیسو مرکز ته یې بم راوړی وي. تفریح ښه موقع په لاس راغله. اخوا دېخوا مې وکتل، 2-3 کسان په ټولګي کې پاتې وو، خو خپل نوټونه یې رسول. څانګه او نور زده کوونکي د باندې وتي وو. لیک خو مې د څانګې د الجبر په کتابچه کې کېښود، خو ما ته منځه کې ځای نه راکاوه. ایسارېدل راته لویه نفسیاتي ستونزه ښکارېده. په لنډو ټکو مې د رخصتۍ ورکه ولیکله، سره د دې چې ټول ښوونکي په اداره کې راغونډ وو او دا پوښتنه یې ذهن ته راتله چې زه ولې رخصت اخلم. خو رکه مې له مدیر صاحب نه را امضا کړه، هېڅ چاته مې ورنه کړه. د حاضرۍ په کتاب کې مې کېښوده او د لیسې دروازې ته مې مخه کړه. بیا نو هغه د درویش دراني خبره چې زه په داسې تلوار ووتم جانانه، لکه خلاص چې څوک بندي شي له زندانه. د اطمینان ساه مې واخیسته او د کور په لور روان شوم. په کور کې هم مضرب وم، ځان ته مې مشغولا کته. له ځانه سره مې فکر وکړ، فلسفه جوړه تنسته او لا یې نخله مهما ده. کېدای شي چې څو شیبو لپاره مې په خپله دنیا کې ورک کړي.
خو خوند یې رانه کړ. تورې ګونګ شوي وو، بې معنا تورې کرښې د کاغذ پر سینه غځېدلې وې. هېڅ یې نه ویل. تلویزیون مې روښانه کړ. هغه هم د مهمو عکسونو او ګډوډو اوازونو امتزاج و. رانه هیر دي چې تلویزیون مې بند کړ او که روښانه پاتې شو. له کوره ووتلم او د زمرک دوی حجرې ته لاړم. رباب مې له میخه راکوز کړ. خو ګوتې مې رېږدېدې. یوې نغمې هم سره نه و. بېرته کور ته راغلم. له پریشانۍ ډکه شپه راخوره شوه. کله ویښ کله ویده، خو سحر شو. لمونځ مې وکړ. نیمه پیاله چای مې وڅښه. له ځانه سره مې کرل ریبل چې لاړ شم او که نه څه به راته وایي. لیک خو یې حتمن لوستی دی، ځکه چې نن بیا الجبر لرو او پرون معلم کورنی کار هم راکړی و چې لوستی وي څه به یې ویلي وي. هسې نه تر پایه یې لوستی نه وي، ټوټه ټوټه یې نه وي کړی. وه خدایه ایمرجنسي نه شي. زړه نازړه وم، خو توکل مې وکړ. ښوونځي ته لاړم او ټولګي ته ننوتم. سلام مې واچاوه، خو د شیندلو حواسو له کبله پوه نه شوم چې چا راته وعلیکم سلام وویل. څانګه راغلې به چې ور ومې کتل، په څېره کې حیا او خیرت خاموشه ښکلا پنځولې وه. نوراني سترګې یې ښکته وې، د وربل ویښتان یې بار بار له تندي راښویېدل او هغې په آرام سره په خپل لاس پورته کول. پوه شوم چې لیک یې لوستی، خو د ځواب اندازه یې راته نه لګېده. ما لا په تصور کې د اټکلولو غوټۍ پرانیستې چې پیکۍ د تختې له مخې چیغې کړې ایمرجنسي ایمرجنسي ایمرجنسي. دې سره په ټولګي کې داسې خاموشي خپره شوه چې د استاد په ټینګار هم نه راتله. دا لومړۍ ورځ نه وه. د ایمرجنسي غږ به تل له ځان سره داسې خاموشي راوسته. پیکۍ وویل چې حسب معمول بیا ایمرجنسي کیس دی. یو چاته محبتنامه لیکل شوې ده چې ستاسو پاملرنه ورته راړول غواړم. زړه مې درز وکړ. له ځانه سره مې وویل هماغه وشو چې تر مې ډار درلود. تر 12مه راورسېدم. په ایمرجنسي کیس کې نه وم راغلی، خو نن ګیر شوم او پوخ ګیر شوم. لیک د پیکۍ په لاس کې و، خو د شاګردانو د تلوسې لپاره یې خبره اوږدوله او نه یې لوسته. پوښتنې یې کولې چې دا لیک به چا لیکلی وي او چاته. که څوک سم ځواب ووایي یو خودکار قلم انعام لري. چا شوخې جینۍ ځواب ورکړ. زرینې به څانګې ته لیکلی وي. څانګه لکه د تصویر څانګه غلې وه، خو زرینې له وروستي کتاره وویل هغه تیر شو چې مې مینه په غلا غلا کړه، اوس په درز جهان رسوا ده، په غلا نه ده. زموږ خبره خو ایمرجنسي نه ده. هر څوک پوهیږي چې څانګه زما ملګرې ده. زمرک ورته وویل په آرام کښېنه، دا لندن نه دی چې له جینۍ سره دې د جینۍ مینه جواز پیدا کړي. محترمه، ستا له قانوني معلوماتو 1 روپا مننه. زموږ مینه داسې پرنګۍ هم نه ده چې ته یې انګېري. د مشرق تقدس خو هم موږ نجونو ساتلی، ګنې ستاسو زړونه خو به د اروپا په عیاشۍ هم ساړه نه شي. زمرک په دې ځواب پریشان غوندې شو. له زرینې بخښنه وغوښته او ورته یې وویل چې زما مقصد یوازې او یوازې ټوکه وه. که زه پوهېدی چې ته به پرې خفه کېږې، یوه کلمه به مې هم نه وویلې. دې خبره نور هم پریشانه کړم، ځکه چې زرینه د څانګې ملګرې وه. بله دا چې د هلکانو کردار ته ګوته نیول شوې وه. په ټولګي کې لا اټکلونه روان وو چې پیکۍ وویل غلی شئ، هوایي ډزې مه کوئ، د بېګناه خلکو پر سرونو پرېوځي. دا محبتنامه د 11 ټولګي یوه ماډرن مجنون ما ته لیکلې ده، نو ځکه یې لوستل هم مناسب نه ګڼم. دې خبرې سره مې زړه ښه شو، خو بیا هم پوره آرام نه و. شاګردانو پیکۍ ته چیغې کړې نه یې منو، اوس به یې خامخا لولې. پیکۍ هم شرمېده او هم خندېده. ویې ویل مجنون صاحب په یو پاکټ کې د مادهوري او شاهرخ خان پوسټ کارډ او یو لیک لري. د هلک په نوم به حاضر ساتکاڼی کېدو، خو لیک یې واورئ. مای ډارلینګ پیکۍ، آی لو یو. ته زما ډېره خوښه یې، ځکه چې ستا سترګې د کاجل او شونډې د مادهوري دي. که انکار دې وکړو نو د خیبر اسپتال مخې ته چې کوم د اوسپنې هوایي پول دی، له هغې نه به هغه مهال راټوپ کړم چې د ښوونځي د نجونو موټر تېرېږي. پرېږده چې چخپیچ مې کړي. او که له رخصتۍ نه وروسته د ښوونځي مخې ته د شیرو کاکا له دوکانه د پانتا بوتل واخلي او ویسکي، په لیدو به یې زه وګڼم چې ته له ما سره محبت کوې. زرینې له شوخۍ نه په ډکه لهجه ورغږ کړ د پانتا پیسې یې رالېږلي که نه؟ پیکۍ وخندل او د ټوکې په انداز یې وویل که پیسې رالېږلې وی ولې به یې کیس ایمرجنسي کېده. خبرې تر همدې ځایه را رسېدلې وې چې ښوونکی راننوت. پیکۍ ترې بخښنه وغوښته او خپلې چوکۍ ته لاړه. ښوونکي هېڅ هم ونه ویل، ځکه چې ټول ښوونکي زموږ له شوخۍ نه خبر وو. ډېر ځل داسې شوي چې ښوونکی به راغی، موږ به چوکۍ یوې ډډې ته کړې وې او په ټولګي کې به مو
اتڼ کاوه. صحت ختم شو، ښوونکی ووت او پیکه یو ځل بیا د تختې مخ ته ودرېده. لیک او پوسټ کارډ یې په لاس کې و. موږ هیله درلوده چې په لیک کې به څه خبرې پاتې وي، اوس به هغه ولولي. خو پیکه یې وویل بل څه پکې نشته. ټیپر ته ورته یو زړی رسم کړی، دومره ډېر غشي پکې خښتې لکه پوځیانو چې پر چانماري کړي وي. پیکه یې دا وویل. لیک او پوسټ کارډ یې ټوټه ټوټه کړل او له هماغه خپله پاکټه یې ورته تابوت جوړ کړ. زموږ د ټولګي نجونو ته کله کله همداسې محبت نامې راتلې، خو ټولو ژمنه کړې وه چې د ایمرجنسي په اعلان به یې د ټولو په مخ کې لولي، بیا به یې ټوټه ټوټه عاشق ته ورلیږي. خو د خدای فضل دی، هیڅ عاشق به په لیک کې په ورکړي اختار وفا نه کوله. نجونو به په خپل دې کار ویاړ کاوه، خو په هلکانو دا خبره ښه نه لګېده. کله کله به یې په ټوکه ټوکه کې وویل چې نجونې دغه محبت نامې د کورنیو له غړو پټې په تشنابونو کې لولي، که خوند یې ورکړ خو هماغسې په مینه ځواب ورکوي، او که لیک یا شخصیت بې خونده وي نو بیا یې په ټولګي کې ایمرجنسي کړي. او کله کله به یې د نجونو نه د هلکانو انتقام په بل ډول اخیست. پخپله به یې ځانونو ته د نجونو لخوا لیکونه لیکل، د ایمرجنسي تر عنوان لاندې به یې لوستل، او بیا به یې د نجونو په څیر ټوټه ټوټه کړل. خو ډېرې نجونې د دوی په دې چل خبرې وې. ساعت پسې ساعت تېرېده خو څانګه خاموشه وه. د رخصتۍ زنګ ووهل شو. څانګې ته مې کتل چې ماته له ټولګي ووته. زه هم کور ته لاړم، سره د دې چې د څانګې په یو دوه خبر نشم، خو بیا هم له تېرې ورځې نه مې پریشاني کمه وه، ځکه چې د ایمرجنسي له شرمه بچ شوی وم.